ننګرهار کې ډېری کارګران بې روزګاره دي. له سهاره تر ماښامه د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو په لټه کې وي، خو بېروزګاري هغه بلا ده چې کارګران ناهیلي کور ته لیږي. ډېری سوال کولو تړ کېږي او ځینو نور یې د کورنۍ په اوږو بار وي. په دې کې بیا داسې کسان هم شته چې له سر سره لوبې کوي او د حلالې نفقې لپاره د غرونو تیږې ماتوي. په کان کې د کارګرانو ژوند او د هغوی ستونزې. دا د ننګرهار کامې ولسوالۍ اړوند کان دی چې شاوخوا 2500 کارګران پکې د تندي خولې تویوي. دلته دا کسان مرګ په خپلو سترګو ګوري. د غره ښویېدو امکان شته خو بله چاره نه لري. دغه سړی د خپل ژوند انځور راکوي او د نورو هم مسلکو ملګرو کیسې کوي چې د ژوند سفر یې هم دلته پای ته رسېدلی. تیږه بره ځینه تیږه راغله داسې موږ وتښتېدل، بس داسې اخپا باندې زموږ تیږه ولګېدل او بیا ډاکټر ته لاړم. تقریبا 80,000 روپۍ مصرف راباندې راغله. اوس به قرضونه راباندې شته. یو څو ورځې مخکې دلته یو سړی ولګېدل، بیچاره مړ شو. دلته هغه بېوزله خلک کار کوي چې د ټپي کېدا په صورت کې د درملو پیسې هم نه لري او ټپونه یې د چندې په پیسو رغېږي. غلام محی الدین د کامې اوسیدونکی دی. 14 کاله کېږي چې په همدې کان کې کار کوي، خو د خپل کار څخه خوښ نه دی. نوموړی 6 کاله وړاندې د غره ښویدنې په یوه پیښه کې ټپي شوی، خو له ناچارۍ اوس هم کار کوي. 6 کاله کېږي چې دا پښه مې خوږ شوه. په هغه خوږ پښه مجبوره وم کار به مې کاوه. کار مې کاوه څه کولی مې نه، بس وس مې نه کېده. هغه ډریور چې دی اوس هم لکه زخمي دی په هسپتال کې پروت. موږ وله بیا د مزدورانو وله بیا چانده وکړل، د هغه غریب هم وس نه کېده، پردی ګاډی چلاو. موږ وله بیا چانده وکړله، د یوې ورځ دیړي موږ وله راټوله کړه، هلته موږ وله اوس هم زخمي دی پروت دی، پښې ته لیدلي. د کارګرو د اتحادیې رئیس ډاکټر عادل مني چې دلته ځینې کارګران خپل ژوند له لاسه ورکوي. دی وایي که شته کارګرو ته د محافظتي سیستم وسایل برابر نشي، نو باور دا دی چې د دوی ژوند به همداسې د ګواښ په خوله کې پاتې شي. که چیرته د دوی محافظتي وسایل وجود ونه لري، نو موږ فکر کوو چې دغه موجود کسان چې کوم په کار باندې بوخت دي، دوی د ډېرو خطرونو سره مخامخ کېدای شي. بلخوا بیا ولایتي اداره وایي که چیرې د یاد کان کارکوونکي له دوی څخه د حفاظتي وسایلو غوښتنه وکړي، نو چمتو دي چې مرسته یې وکړي. او دوی غوښتنه وکړي موږ به هڅه وکړو چې له مرستندویه ادارو سره خبرې اترې وکړو، تر څو له مؤسسو سره تر څو دوی لپاره د حفاظتي آلې چې هغه د دوی سر پکې وساتل شي، د وجود نورغړي پکې وساتل شي، هغه ورته په واک کې ورکړي. نه یوازې ننګرهار بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د کارګرانو مخې ته ګڼې ستونزې پرتې دي چې د حکومت تر بنا سترګې لاندې نه دي ورغلي. جلال یعقوبي، رسا تلویزیون، ننګرهار، کامه.